د هیواد پوهنتون لخوا د نیالګیو کینولو اشر ترسره شو. د هیواد پوهنتون له لوري د کابل ښار قصبې موټر پوشي سیمې اړوند عربانو ښارګوټي کې د نیالګیو کینولو اشر ترسره شو. د دې اشر په ترڅ کې د هیواد پوهنتون د عمومي رئیس، علمي مرستیال، اداري مرستیال، پوهنځیو رئیسانو، امرینو، محصلانو او د سیمې د خلکو لخوا په ګډه په بېلابېلو سیمو کې نیالګي کینول شول. دغه راز یو شمېر خلکو باندې نیالګي هم وویشل شول ترڅو یې د خپلو کورونو چارچاپېره کینوي او سیمه شنه شي. د هیواد پوهنتون مسؤلین وایي د نیالګیو کینولو له دې اشرې موخه دا ده چې خلکو ته انګیزه ورکړي ترڅو د نوي کال لپاره نیالګي کینوي. چگونه که شما میبینید امروز جمعی از استادا و محصلین آمدیم به پایواز از بهار سال نو 1401 بخیر. خواستیم به خاطر سرسبزی و به خاطر از اینکه از هوای خوب استشمام بکنیم نهالا را غرس کردیم و امید ما از تمامی اعضای جامعه ای است که هر کس به نوبه خود به این سرسبزی جامعه سهم بگیرند و خود نهالشانی صدقه جاریه است. تشکر. دغه راز د عربانو ښارګوټي د حضرت عمر رضی الله عنه جامع جومات خطیب مولوي فضل من الله فضلي وویل د نیالګیو کینول دوامداره صدقه ده. نوموړي له خلکو وغوښتل چې په خپل او د والدینو په نوم دې یو نیالګی کینوي. جانب مولوی فضل من الله فضلی خطیب و امام مسجد عمر فاروق قصبه، تشکر از جوانای پوهنتون هپاد که برای غرس نهال کمر بستند. به همه جوانان افغانستان که در این فصل باید ما مرد و زن کوشش بکنیم یک نیال یا بالاتر از این وسع توان داریم باید یک نهال غرس کنیم. یک یادگار به خود، یک یادگار به پدر، مادر، اولاد خود یک نهال غرس بکنیم. خیر ببینین این اندیشه شما و این کار شما و این ابتکار شما که جوانان الحمدلله قدر نیال آوردن قابل قدر است. از ریاست و از رهبری محترم پوهنتون هیواد متشکر هستیم که واقعا یک پوهنتون نمونه در افغانستان است و یک پوهنتونی است که خیرش به همه مردم رسیده، خصوصا به این شهرک، به این 8 شهرکی که در اینجا هست. زن و مرد و طفلی از اینا در اونجا استفاده میکنه. باز هم این ماحول قصبه را اینا زیر کنترل داشتن به خاطر سرسبزی از این خیلی ها قدردانی میکنیم از ایشان. بخیر باشید. د هیواد پوهنتون د ټولنیزو فعالیتونو په پلان کې یو شمېر ورته نور پروګرامونه هم لري چې پر خپل وخت به پلي شي. هیواد، مهد تولد، پرورش و پالایش دانش.